قرآنی پلوشې. د قرآنی پلوشې خپرونې درنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې درته د سورت حشر لنډ تفسیر وړاندې کوم. د سورت حشر پیژندنه. سورت حشر د قرآن کریم په ترتیب کې 49م سورت دی چې 23 آیاتونه او 2 رکوګانې لري. سورت حشر مدنی سورت دی، یعنی په مدینه منوره کې نازل شوی. سورت حشر د بنی نذیر یهودی قبیله د تبعید له پیښې وروسته نازل شوی. بنی نذیر له هغو دریو یهودي قبیلو څخه و چې مدینې ته له رسول صلی الله علیه وسلم څخه مخکې راغلي وو. دوی له رسول صلی الله علیه وسلم سره تړون درلود، خو وروسته یې خیانت وکړ او د رسول صلی الله علیه وسلم د له منځه وړلو پلان یې جوړ کړ. رسول صلی الله علیه وسلم هغوی ته 10 ورځې مهلت ورکړ چې مدینه منوره پرېږدي. مسلمانانو هغوی محاصره کړل، هغوی مقاومت ونه کړ او له خپلو ماڼیو، ځمکو او مالونو سره ووتل، خو وسلې یې پرېښودې. د دې صورت په وروستیو آیاتونو کې د الله تعالی 15 ښکلي نومونه یا اسماء الحسنا بیان شوي. نو له همدې امله دا صورت د الله جل جلاله د صفاتو د پوهېدو لپاره ډیر مهم دی. په دې صورت کې الله تعالی له مدینه منورې څخه د یهودو د شړلو کیسه کوي. فرمایي تاسو ګمان نه کاوه چې هغوی به ووځي، خو الله جل جلاله یې زړه ته ویره ور واچوله. د دوی ماڼۍ مسلمانانو ته پاتې شوې او دا فی وګرځول شوې او د فی مالونه رسول صلی الله علیه وسلم د بېځمکو مهاجرینو ترمنځ وویشل. دا صورت مسلمانانو ته سپارښتنه کوي چې تقوا غوره کړي، د آخرت فکر وکړي او د الله جل جلاله نافرمانی ونه کړي. پایله: سورت حشر نه یوازې د یوې تاریخي پیښې بیان کوي، بلکې یو ټولنیز، فقهي، سیاسي او روحاني پیغام لري. دا صورت د اسلامی امت د یووالي، ایثار، صداقت او د الله جل جلاله پر قدرت او علم باندې باور لا پیاوړی کوي.